أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنعام. مفسرین د سورۃ بارے کې دا خبره لیکي چې کله دا سورۃ نازلېدو نبی صلی الله علیه وسلم باندې په یو شپه کې یو دم نازل شو ټوله تر دې پورې چې اسماء بنت یزید وای کومو کمانه چې نبی صلی الله علیه وسلم سورو نږدې و چې دغه اډو کې مات شي د وجه ثقل او دروندوالینا تقریبا اوه سره ملائک د دې صورت د بدرګۍ د پر الله را لګلو ابن کثیر لیکي او ټول تسبیحات ویلې سبحان الله. اوچت صورت دی ولې صورت د شرک درد د پاره عرب د صورت مخې سره ده سورۃ المائده کې الله رضی قباحتونه بیان کړل چې لوزینه مات کړو. دې صورت کې وایي چې دای د ماتوالینه یو د توحید عقیده وا زګه د خلکو شرک التحلیل او التحریم کړو. د دې معبودانو به کوم شی حرام کې هغه حرام غنو چې کوم به حلال کې حلال. نو دې صورت کې الله دې مضمون باندې رد کوي او دا خبره کوي چې د توحید عقیده ته ویل شي چې کوم الله حلال کې حلال او چې کوم حرام کې حرام. سورۃ المائده کې الله رد کوي بری شرک باندې چې ایڅو په هیڅ شي کې د الله سره شریک او برخدار نشته هغه عیسی او قبل. دې صورت کې بل عقلی ډیر دلیل راوړي. عقل دا تقاضا کوي چې مخلوق دې محتاج او خالق د حاجت روي. به هر صورت د الله تقریر دی هر تقریر به یو هدف او غرض لري. دې صورت کې د الله تعالی مقصد هغه د توحید ثابتول کله برته کې بشرک شرک العلم بالتصرف في الدعاء. یہ انسانانو په اسمه کو اسمانونو کې چې چلیږي نو د یو الله امر رحمت چې ویل کېږي یو الله له کله به قباحت د مشرکین ذکر کی چې دا ډېر بد خلک دي اوران. کله به عقلي دلیل ذکر کې دې مسلې د اثبات لپاره الله یو دې څخه دا دلیل لري. کله بشارت ذکر کې هغه موحدین الله چې کوم د توحید والا دي جانب مقابل له قباحت او بدی کیسه نمونه بد الله راوړي. اول باب زکه دیږي څوی شي دي دی اول آیات کې الله دعوه کوي الحمدلله صفاتونه د کمال خاص الله لدی دی دلیل لري ځکه خلق السماوات والارض مکه واسمانونه پیدا کړی تیرې اورن اگانې ثم الذين سر به زجر ورټنا ډیر د انسانان دي چې دې زور اور الہ سره نور مشرکان جوړ کړی دي مړو ژوندو کې. دویم نمبر آیات کې الله ابل عقل دلی ذکر کی. دریم کې ورد د شرک العلم می څلورم او پنځم کې الله د خلکو لرټنه ور کې بدري صفاتونه اعراض کوي تکذیب کوي استهزاء قرآن پر ټوکی کوي. قرآن منینا کله چې قرآن ورته بیان کړی شنو مورجینی ستې مخاړی. شپږم نمبر آیت کې الله د دنیا د عذاب نه یې بیان کړي
مقصد بایتونه کې جواب دی او سوالي چې اخلاق به کمزوري ونه ځکه الله برباد کړو الله وی چې علم کمزوري ور کړی تاسو نه وو بارون نه پیرا ورولي وو ووم نمبر آیت کې والله عینات د خلکو ذکر کی کدی خلکو باندې دا قران یو دم نازل شي ولا شنو باندې مسکین به به مو چې دا دروغجن کتاب دی دا سحر دی اتم کې بل لارټنه ور کې به خبره چې انسانانو د اعتراض به زیاده کړه نبی حق نو پکار دا چې ملائکه سره راغلي وي نه هم پورې ودا مضمون لسم کې نبی صلی الله علیه وسلم تسلی دین اورسه به بل باب د سورې فاتحه نه تر سورې انعام پورې دا یو مضمون الله تشریح کې چې خالق الله دی پیدا کون کې د سورې فاتحه فاول کې مې الحمدلله د سورې انعام نه سورې کهف پورې الله دویمه مسله شروع تشریح کې چې ګور رب هم الله دی تربیت ماغه کوي د دې سورۃ اول کې به وایي چې الحمدلله د سورې کهف نه سورې سبا پورې بدریم مضمون روان کې چې برکاتم الله چوي انت به وایي الحمدلله د سورې سبا نه سورې ناس پورې ضرورم مضمون بیان کې چې ګور ازمه کب الله ختم کی اسمانو نار څخه قیامت برش ټول بد الله مخلو درګي به وایي الحمدلله او دا ټول سورې فاتحه کې الله راجم کړی وو الحمدلله یو ټول صفاتونه د کمال خاص الله لره دي دې ته ویل شي دعوا اے انسانانو د اساس معبودان نه څکولې شي نسل کمال صفت لري نه حقدار د دې شي دوی لري رکوع شي سجده او شي رحمت شاه نظرانه عبادت بلکې دا شکیږي نو یو الله لا الذي سروس دلیل راوړي کمال صفاتونه الله پر ولې خاص دي وجدا چې کار کړي دي الذي الله غزا خلق السماوات والارض چې پیدا کړي اسمانونه او د قشان د ازمکا اسمانونه پیدا کړي دي دا و اسمانونه سما او سماوات لفظ تقریبا قران کې 300 کرت الله ذکر کړي دي کله چت کله وريز کله باران اسمان دي کې به نور مخلوقات پیدا کړي سپوږمۍ ستوري دی وريز نور ملائک به بر دغه کرسی او عرش جنتونه نو ته پوښتنه کوم چې تاسو معبودانو د الله سره په دې مخلوق کې کوم کار کړی دی ستوري پیدا کړی ابل نه ځکه الحمدلله کمال ځکه الله را خاص دی الارض مفرد مفسرین وایي دې کې معنا جنسي ده یو نو پر ټولو باندې اطلاق کیږي به چون کې انسانان په دې اوس مکه باندې اوسېږي نو ځکه مفرد تعبیر الله وکړو بل حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم تشریح کړی یو لویز مکه چې څوک د شان لاندې کې نو طبقه مکه والله د غاړه کې وروا شي قیامت کې جو سره راکاګه قران مجمل دی حدیث تشریح ده بل دلیل پیدا کړی الله تعالی تیری او نور او رڼا الظلمات تیری پیدا کړی د شپې د ورځ درې رڼاګانی پیدا کړی نو ذکر کمال صفاتون الله پر خاص دی په خلاف د نور مخلوق د اس نشي کولای نو هغه معبودان نه دي ثم الذين سروا الزجر د زمکو اسمانونو د ټول مخلوقاتو تنظیم الله کړی لیکن به قمق المشرکین شتا یو کمزورې بنده د الله سره شریک په دې طریقه چې داخل کوله بچي ورکي اولاد د عزت او د ذلت د صحت او د مرض او د مال او د غد
مالداري د بادشاہي انتظامات کوي د څومره انصاف لري الله داخله کار چاکړي بندگی چاره کې دي ثم الذين باغ انسانان كفروا بربهم چې انکار کړي د خپل رب نه یادلون بل څوک برابرې شي کمزور دي زور اور سلام یادلون معنا بل څوک برابر کی دوی به ویل الله خو کوي لیکن مخلوق هم ته کم نه دی یادلون کې معنا د عدل ده کله به کې معنا د عادل ده الله نه مخاړي بل دلیل د دې خاورې نه د اساسو پیدایش شا کړی دی الله نو دلیل په دې معنی چې هیڅ د الله سره د صفات کې شرک نشه الحمدلله کمال الله لري کنه معبود ما غلي هو الذي الله ذات چې تاسو پیدا کړی من تنین د خټې نو خو نه پیدا کړی خټه نه موږ پیدا کړی اساس سره معنی نه مفسرین جواب کوي خلقه معنا پیدا کړي تاسو پلار بابا یادې زموږ استاد نیکو الله رخاور نه پیدا کی دیم قول مفسرین دا ذکر کوي تاسو پیدا کړي د خاورې غنم دانه د سبزی وغیرہ د خاورې کې روشي مور پلار غوخري دینه بیوینه جوړ شي احساس کړه معنی دینه ورسه به موږ تاسو پیدا شو زما ته پلار د رزمه کې پیداوار خورلې کنه سبزی خورلې دا غنم دانه منی دی جوړ شو منس کې مونږ رالو سورې حج کې به ترتیب ذکر شي مور او پلار یې سروي خوري د منی خلق دینه به ټینګ وینا به جوړې شوی غوخه به کرپندې به ډو کې به غوخه به صاحب کې الله واجو به دنیا لرش ثم قضا الله تعالی مقرر کړی دا جنن نیټه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي روایت عبد الله ابن عباس انسان شکر د مور پرې رحم کې تکمیل شي ملائکه الله راولېږي د دې نیک بختی بدبختی رزق مرګ عمر ټول ولیکا الله یې نه ټبه مالک لري سمو خیال لے ستادا معبود چنو ترا مدد شوی نظرانی ورته کوي قسمه قسم سي موارد ورته سپاری لري آیا ستاپ دې پیدایش کې ستاپ دې نیټه کې سره زری پانداز کار د کړي دی نه معبودم دا نه دی کنه معبود ابل شو دې چلا دی وسمر عمر والا یمونګه واجلون دا نیټه چې دا الله معلومه را اندو د الله سلام زموږ اوسودار چې عمر الله معلوم دی پتن لې کړه عمر کېږي بکم شکل بمړ کیو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي الله شکل د اشاره مرګ په سلو کې وزیرا کی کارول پیدا کی مثال د اسباب برابر شي کنه وی ټکر شو مړ شو او زجر ثم انتم بیتا سو الله وی شک وی تن تنو کې معنا د شک دا دې کې معنا د میراو د جګړې بل دلیل د دې اسمو کو اسمان نو دې پټو کار علم شاله دي معبود ما غلې کنه ستا معبود د علم نه لري وهو الله اغا الله دې په سماوات بر اسمانونو کې اولان دې اسمکه کې وهو الله في السماوات وفي الارض آیت باندې سوال لې دلته وی چې الله بر اسمانونو کې دې اولان دې اسمکه کې دې برځه کې وی چې الله په عرش برابر دی دا ټکر راغی درې جوابونه مفسرین کوي یو جواب دا دی الله چې په نوم د الله بر ملائکه پیژنې مونږه پیژنې مونږه الله یاد واغوي وي الله معبود شیخ عبد القادر جیلانی ویلو الہ دا من تیریږي تمته سره اعتماد په کوي ملائک شکل فریاد کوي نو आवाज کوي یا الله مونږه مو یا الله مونږه وي شرکت پرې کړي دویم برم د الله اولوهیت دی اولاد د الله اولوهیت دی اسمانونو کې د الله امر چلیږي اسمه کې د شاه امر چلیږي الله دریم قول علماء ذکر کړي شایعات دي زمانه بانکا وهو الله اغا الله چې په السماوات بر اسمانونو کې دی
بس نور وقف وکا وفي الارض متعلق قدر سيعلم پوره خاص په دې اسمه کې پويږي الله تعالی سرکم ساسو په دې پټ باندې وکارا ويعلم ما تقسمون پويږي پاکار جتا سکړې دې سم په کسب باندې يعلم السر واخفى دې مجلس کې موږ ناسو من او تاسو د یو بل ژوند په حال نه یو خبر الله پوهه دی اخفا دا معنا ده لس کال ورسره کوم ژوند دیو په دې ورځ باندې په دې سات باندې په دې منټو سکند کوم خبر چې موږ لري کې ګرځي موږ له پته نشته هغه له پته شته څومره اوچت معبود څومره اوچت عالم نو اسو سوال دی چې دومره قوي تربيت کوونکې مربي موږ لرو آیا موږ د چرته یو بل کمزوري خاله ورشو نه بس دل فریاد وکي لازم په حال باندې پوهې دي ورسایتونه کې الله سره ټنور کې بدري شي بچو مشرک لشدا دلایل ذکر کې نو سیاراس کې زموړه لازم اولیاء او کم تي نه دي تاسو لګي کذبوا بالحق توحید رد کې قران ویل سره منم نزه ما كانوا بيساجون ټوخې دي پوری شروع کی ته خبر نه دلته مولا پیدا شوی هغه دا و چې ټول شینو سیمواري واز الله دی استهزام الله تعالی پوری وکي پیدا بخلق دي نرازي دوی لرا الله من آیاتین ونخا من آیات ربهم دنا خود رب دوینا الا كانوا عنها مورجين مگر دي داخله دي غینه راس کوونکی د سره منینا نخمانه د الله ر قدرت دا یو زجر کتور د قران پیش کی نو دوی مړه د قران مراد موږ سره منونه حدیث سره منونه قران لا بگی شي مال پلار نکوي لري چاغه په توري مثال په دیوال باندې سور شنو روان شو کله وی اغه ور راټیټ کړي شمس تبریز بابا باندې وی کړه ویدل چا سوال کې غوخه ور کړه ملتان کې خلکو له پیش کړه چې دا پخا کوي وی چې خلکو مخالفتو کې نور لوي راټیټ شه لاس کې ونی ولا پخا شو نور لوي شي بالکل د خلکو نه جګ نشي اوس سخته ګرمي دانته جواب شمس تبریز بابا چته دی چې د بده لاس کې داغو کني ولو د نور باندې په خورم دا سره پولادونه جوړ نو په کار دا چې دم به ولي شي ویګره مشرک سره عقل نه بالکل نو الله یې مخاړي سره منینا کله وی ابل چې درې پرې کچکول کې راوانی کی کله وی ایو چې ولاړ هندستان کې پوره شوار کلاړ تاجکستان لول ویدا کله وی سړی سواد کې هم سې شوار کدل تر ول ویدا کله اخو موسی شو او ماران نکټ جوړ کې د پاسو به سم نسو دا عقل منی د انسانو غدا سو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي مار لړم او جن دا به پاسه سملی د اسګي د اولیاء دشمنان هم داخله خپل دي مخلوي تیاړي فقط کذبوا یقینا د خلکو تکذیب کړي بالحق له توحید او لما جاءهم شکر دوی لراغه فسوف ياتيهم الله يزرد شراب شدویلا خبرنا ما كانوا به يساجون دعوت سو شدوی کړي پوری استهزاء چې نن توحید پر خان دی قرآن پر خان دی واسه الله پاتې کېږي خو نو یو ورځ وې دې پنجاب باندې پوه شي دا څومره لوی جرم کړي لري ورسات کې دنیا د عذاب نه یره اسه کې یو درې انعامات هم ذکر کړي مقصد بلې کې جواب د سوالي د خلکو ویلې چې ټیک در مخ خلک الله برباد کړي او کمزوري او مون طاقت لرو فوج لرو سیاست لرو اقتصاد لرو ملګری لرو لکه يهود نصارا چې اوس دا خبرې کوي آیات کې الله جواب کوي چې مړه هغه مخ خلک تاسو ډیر مضبوط واغه ما دل کړ تاسو په ګلاس صحیح سمودیانو ګوري څومره پاک انجنيرانو غرونه تراشل فرعونانو ګوري څومره یو چې شیشهرو حامان دیو ګوري څومره اوچت وزیرانو قانون دیو ګوري څومره اوچت مالدارانو قوم د شعیب علی السلام ګوري څومره اوچت تجارانو لیکن چې الله عذاب را شل دا شنه به هیڅ کار نه دي دې باندې سړی نشي بچ کېږي دا ده او هغه ده بچ کېږي بس توحید باندې ټول اقسام د بندګۍ والله پر خاص علم يرو يا داخل کنه ګوري کم احلقنا ډیر من برباد کړی لري من قبل مخیدون من قرن پیړې
سلسل کاله پیتیر شي کم احلقنا استفهامی څومره یا خبری دې شغب الله کمزوري ونه جواب زم ورکړو د خلکو لا فلارځ پرېسمه کې ما پاغه اندازا چې نه مدر کړي لکم تاسو لرا نو مکن تاسو سوې یې موږ پلان دیو بنگله لرو کالونی لرو محله لرو کورم جوړ کړي دي کوم بندوبست کړي دوبو شمنونو د زیره زمینه د فلان او فلان الله دې هغه خلکو د شیا باندې نه چې تاسو قطن د سره دینه سي امو درد دل کړو دویم وارسلنا السماء الله امر علیکله او باران علیهم په دې باندې مدرارن چپی چپی ضرورت مطابق سم خصاتلی مولا وای دریم وجعلنا الانهار الله امر رسولین يرنا تجری چې بيد بد دوی لاندې دې څه مطلب تحت تصرفاتهم پلار به شردي چې نقشه جوړو زمونه ویل نه مړه دي بل ځای کې نقشه پکار ده نو کوم ځای کې چې دوی نقشه جوړولې دا نیرونه اړول راړول یا من تحت اندامن من تحت القصور یره د شي بنگله جوړول پکار چې لاندې وبرواني الله دې شي عجيبه نقشه څه شو واحلقناهما الله تسنس مکړه برباد مکړه به سنو به په سبب د ګناهونو پیدا مکړه من بعد هم د دې نور استقرن پیړې نورې بدمعشان والله لري مکړه زئی ورسا کې دی بل عنایت دوی به ویل چې دا قران دی یو دم راشي الله چې یو دم راشي بری کتابونو کتابچو کې دوی پیګوتی وایي نو به وایي چې مړه دا دروغجن کتاب دی تمره عنایت دی خطن سره منونه او کوم نازل کو علیک بتا من کتاب پر کتاب شو کې کتابونو کې قرطاس فلمسون مسه کې به دې فلاسونو څه مطلب دی باندې سخت قوي دلیل په نسبت سره سترګو لکل لړون سترګې نه لري چې ګوت وربانی وي نړوندې معلومه یو بنام دا قران باندې چې ګوت لري شي وي چې د الله را لګره نو څه به وي لقال الذين انوا خمخا ويا انسانان چې کفر کړي دي ان حسن دا قران الله سحر مبين مگر دروغ کارا دا دروغ دي قطن د سره موږ دا منونه یا شعر دی دا ورسایت کې بل زجر دوی نبی صلی الله علیه وسلم ویل شي یا رسول الله من بتاو منو چې تا خو له یو ګارد راغلی وي ملائک د سره مسلح مونږ له دې ویلې چې نبی کوم ته نه تاسو کړو چې دلیل یې سره تابع شي ګور ما سره دا ګارد دي کنه ملائک دي الله دا سوالم به زیاده وجه دادا ملائک چې کله راشي او ته به د الله نه فرمانیو کې نو څه خیال شي ملائک به تعالی وسیله کوي اگر به اسمه کې له اخلاصي لاندې وقالو دی ویلي لولا انزل عليه ملك ولنشنا سره پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې یو ملک ولو انزلنا ملكا كما ور نازل کو الله یو ملک لقض الامر فیصله د کار وکړي شو به بدوی ته ونکتل شي په نظر د رحمت مخلت بین شو ورکی دي ملائک شرعل او تاسو کې انکار پادر باندې هر څه بدل جوړ کوي کنه ورسات کی جواب دم دې سوال دی الله وی کومه کراولې کوم خو به انسان په شکل باندې راشي وجدانا چې تعلیم د انسان نه انسان خزده کوي کومه کومه شو غزمون په شکل برازي غزمون په شکل باندې به موږ علم نشو یادول به د اعتراض کیږي ولو جعلنا والله يكم غرزو دا ملکن یو ملک لجعلناه رجلا خامخام بدا غرزو یو سړی ګډ وډ وکوم غالي په دوی باندې ما هغه څه چې اشتباه کوي بګي لفظ کې معنی دی اشتباه بهم دا سوال پیدا کیږي دا څوک دی او دا څنګه راغی اوس نبی صلی الله علیه وسلم تسلیو جانب مقابل لیرا نبی صلی الله علیه وسلم کوم انسان چې قران به بیان کې چابونه منوي سبب خفش دی آیات کې الله تسلی ورکړه دلاسای کې چې اے نبی ستا کنن اس تکذیب کی پروا به نه لري درې مخکې رسولانو تکذیب شوی صبر کړي تم صبر کاوه خو یاد ساته چا چې ستا تکذیب کړي پرې دم چرتا یقینا ټوکی کړي شوی دی الله پر رسولانو پورې من قبل کسان وړاندې نو صبر کړي
تنوین د پاره تعظیم او تکثیر رسولانم الله ډیر وو او ډیر اوچت قابل عزت وو هر نبی ډیر عزت من نو څه چل به وشو فحاق الله غیروا چلا بالذین فاق انسانانو پوره سخروا منهم چې ملنډې کړي د دوی نه ما کانو به یساجون عذاب تاسو چې ذکرې پر ټوخه چا چې ټوکی کړي انبیاء پوره د ملګرو پوره د دې سزا پر الله حق رامنه سم شي ګیره کړه لکه سړی چې بچا باندې بر لاس کیږي نشیتله اوس ورسا کې بل تسلی مقصد ته دنیا د عذاب نه یرا دی ویل مړ څوک الله برباد کړی دي آیت کې الله جواب وکي چې تاسو ورته د قران تاریخ وګورئ مطالعه کړئ به تاسو معلومات وشي قل ما نو يسيرون وګرځي په لفظ اسمه کې سیر دوه قسمه دي بالارجل کو باندې وګرځي که غریب به په باندې ګرځیدل نشو کتاب ځان له مطالعه کوي بل کتاب نه لري قرآن خوشتري بمطالعه الكتب عربي شاعر فرمایي کنه اعز مكان في الدنيا سرج صابهن وخير جليس في الزمان كتابه په دنیا کې غوړه ملګری چې دا کتاب دی دې سره مینه وکړي حتی سلف صالحین مبارک راځي وي هیڅ وخت ای په خوب نه راتلو مګر کتاب یې سینه باندې پروت فراق بهم چې کوونو نظر به ته بند کړو ثم انظروا الله به وګورئ کیف کان عاقبت المکذبین څنګه شو انجام د تکذیب کوونکو الله ډیر خراب انجام شو دي جن بل عقلی دلیل بل باب شروع شو اسی د پوښتنه کوم چې د زمکو اسمانونو په منځ کې څومره مخلوق دی دوی اختیار چا سره دی الله سره نو بندګی نه چاله وشي دماغ کې خراب شو بچي کې مریض شو دانا قدر باندې راو خطا کښوی بے عزت کښوی مغرب دې ټولو تکلیفونو کې توجه اچاله مکوا صرف الله له وکړه بل چا منډه مو چې دې چې موارد واغې د غیزي موارد نه هیڅ کوم الله ځان سره ذمہواران نه دي ګڼلي انسانان دې ملائکه کې پیرین دي ټول الله له محتاج دي نو ار حالات چراغه فریاد چکوي نه یو الله لا قل هو لمن ما فی السماوات والارض د چا په اختیار کې هغه څه چې بر دې ولاندې دوی بغلی شي نو قل هو لله دې ټول اختیار الله سره دی كتب على نفس الرحمه جواب سوال دا مشرکین خدای الله نه جواب بل خو روان دي ول الله دوی نه بربادي جواب الله رحمت په ځامن لازم کړی دی كتب لیکلی دی الله علی نفسه په خپل ځامن رحمت یاد ساتي تخفیف لا یجمعنکم نقمخات صبر جمع کی الى یوم القیامت ورز قیامت لرا لا ریب فی شک بکن الشام الذين انسانان چې تاوان کی غرزولی ځانونه فهم لا یؤمنون سر ایمان لري مؤمن انسان تاوانی انسان چې نفس بری کفر او شرک برباد کی ایمان بیان راوړي الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بشریت را نصیب